دوستانو د پرلط د کمیټې غړي کارندرلاین بیا راوګرځوئ د پرلط له سټیجه سره. قاري صاحب دوی وایي دروازه خلاصېږي په 15 ورځو کې، دغسې ده؟ انشاءالله تعالی احمد ظاهر صاحب ستا کور ودان لکه موږ خلکو چې څونه محنت کړی دي تی زموږ اواز د هغه رقم در ډېر دنیا پورې تی میډیا والا رسولی دي په فضل د الله چې دا کم محنت کم زموږ سیاسیانو لغړیانو په کورو کې سپین ږیرو ځوانانو کم محنت کړی دي دا به ضرور انشاءالله په لنډو شپو کې په فضل د الله رنګ راوړي، دروازه به خلاصېږي، زموږ به تګ و راتګ انشاءالله تعالی هغه رقم یې انشاءالله دغه دعاګانې و دا روژې و دا الله پاک نه ضایع کوي، دا زموږ محنت الله پاک نه ضایع کوي. پر شناخته کارډو تذکره باندې به وي انشاءالله تعالی د پخوا په شان به وي لکه پخوا چې خلک زموږ عوام به خوشحاله وي، زموږ عوام به دی خوشحاله وي چې دا کمې ستړیاوې چې وړي دي، دا کمې یخونو کمې درپدرۍ چې وړي دي د هغه بدله به الله پاک ورکوي انشاءالله تعالی. د شپږ میاشتو کال لپاره وي که د تل لپاره به وي؟ د تل دپاره به وي. دا خبرې دا مجلسونه چې شپږ میاشتې وو کال وو دا بالکل د هر سړی د دماغه وباسي، هېڅ شی نشته. موږ ته الله پاک چې کم محنتونه کومو خلکو کړي دي دا محنت به خامخا رنګ راوړي، دا به یوارې د پخوا په شان باندې زموږ خلک د هغه رقم په خوشحالي ځي راځي. مطلب د روژې څخه مخکې انشاءالله کار کېږي؟ ما خو امید شته چې د روژې څخه مخکې انشاءالله دا کار وشي او خوشحاله م په دغه یو چې الله پاک دې د روژې څخه مخکې دا کار وکړي. ډېره مننه قاري صاحب.